السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامه کې وئ. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو داسې رقم اپلیکیشن درښایم چې تاسو خپل ډیلیټ شوي تصویران څنګه خپل موبایل ته واپس راولئ. زموږ سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ټولو نه مخکې خو که تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګونګري نشان وښئ. دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن فوټو ریسیور دا تاسو ډاونلوډ کوئ. نه ډاونلوډ کوئ به څنګه راځئ چې تاسو د ډاونلوډ کېدو طریقه هم وښیم. د هغې دپاره به تاسو راشئ پلی سټور ته. دا پلی سټور دی، دا به ووهئ. د هغې نه بعد به بیا راشي د پلی سټور سرچ ته. دا د پلی سټور سرچ دی. نو په سرچ کې به دا سرچ کې فوټو ریکوري نو دا تاسو سرچ کړو ډایرکټ به تاسو سره راوالي. خو فلحال ما سره ډاټا آپ ده نو ځکه نه راخلي. نو زه د واپس د هغې نه وروسته به تاسو بیا راشئ دغه اپلیکیشن ته. د اپلیکیشن دا به اوپن کړئ. د هغې نه وروسته به تاسو ته دوه اپشنې راشي. یو به لیکلي سکین فوټو، بل به لیکلي ریسټوریټ فوټو. نو تاسو به دې کې وښئ سکین فوټو. دا دې ما سره راواخیستو. زما چې کوم تصویران کټ شوي دا دې تاسو یې وینئ. ټول تصویران چې کوم دي تاسو وینئ راواخیستو. په بر پکې زه ټول راواخیستو کوم چې کټ شوي دي. نو تاسو هم دغه رقم د تصویران په تاسو واپس کولی.